خپل درس پیلونه انشاءالله چې ټول حاضر یاست دومره وخت نه ده وتلی فقط یوه دقیقه لایف قطع شو چټ کړه راته ووایاست سمه ده ښه نو اوس راځو پیل له بروکر څخه کوو چې څنګه کولی شو د بروکر اکاونټ د ځان لپاره جوړ کړو لومړی خو ما د بروکر اکاونټ لینک د زموږ د عمومي چینل بایو کې لینک کړی دی که دلته تاسو ته یو رسئ دلته کله تاسو راغله زموږ د عمومي چینل بایو ته به راشئ دلته تاسو کتلی شئ همدا بایو باندې به کلیک وکړئ دلته ما د بروکر اکاونټ لینک دلته پیسټ کړی دی تاسو به د همدا کاپي کړئ یا واتساپ یا بل ځای کې به کلیک کړئ وروسته به کلیک پرې وکړئ نو ستاسو به د جست مارکیټ اپلیکیشن سایټ ته ورولي راځو خپل فایل کوو له ګوګل کوم اپلیکیشن څخه چې هلته طریقه درته وښایم چې دلته به تاسو ولیکئ مثلا جست مارکیټ تاسو دلته کتلی شئ خودکار مات راواړول جست مارکیټ ډاونلوډ پر پیسي یعنې جست مارکیټ بروکر ډاونلوډول د کمپیوټر لپاره که تاسو د موبایل لپاره ډاونلوډوئ صرف جست مارکیټ به ولیکئ یا ډاونلوډ ورسره اضافه کړئ وروسته به یې سرچ کړئ تاسو به یې د موبایل لپاره ډاونلوډ کړئ که چېرې د کمپیوټر لپاره ډاونلوډوئ دا ډاونلوډ پر پیسي به باید ورسره اضافه کړئ تاسو کتلی شئ ما مخکې دوه نقطې تاسو یادونه کړې چې کله یو سایټ لټوئ د هغه ډوماین او د ویب سایټ نوم باید یو شان وي او دوهم قدم چې باید سپانسر نه وي دا بالکل د ویب سایټ او د ډوماین نوم بالکل یو شان ده سپانسر هم نه ده په همدې باندې کلیک کوو کله چې تاسو غواړئ دا د خپل کمپیوټر لپاره ډاونلوډ کړئ نو سمپل به په دې باندې کلیک وکړئ ساده به په دې باندې کلیک وکړئ مثلا ډاونلوډ فور وینډوز کله چې دا کلیک کړئ خودکار به دلته اضافه شي تاسو کتلی شئ دلته دلته به ډاونلوډ روان شي ما الریډي ډاونلوډ کړی دی سمه ده مخکې مې لا ډاونلوډ کړی تاسو کتلی شئ دلته همدې باندې به کلیک وکړئ رایټ کلیک به وکړئ مهرباني سمه د موبایل لپاره باندې طریقه وښیم تاسو به سمپل دلته رایټ کلیک وکړئ رایټ کلیک چې کله وکړو دلته به رن از اډمنسټریټور باندې به کلیک وکړئ یعنې دوهم اپشن باندې به کلیک وکړئ کله چې دې باندې کلیک وکړو رایټ کلیک به پرې وکړئ رن به انتخاب کړئ دلته تاسو دوه اپشن یس نو تاسو به دلته یس انتخاب کړئ سمه ده اوس دلته یوازې دوه اپشن دي موږ له هغو سره صرف کار لرو لاګین او راجسټر دا دوه اپشن سره زموږ کار ده که چېرته تاسو مخکې اکاونټ لرئ یا مخکې په بروکر کې د ځان لپاره اکاونټ جوړ کړی دی نو په لاګین اپشن باندې به کلیک وکړئ یعنې که د دوهم ځل لپاره دې بروکر ته لاګین کېږئ په لاګین اپشن به کلیک وکړئ که چېرې د لومړي ځل لپاره تاسو ځان لپاره اکاونټ جوړوئ نو په راجسټر اپشن باندې به کلیک وکړئ موږ د لومړي ځل لپاره اکاونټ جوړوو او په راجسټر اپشن باندې کلیک کوو کله چې دې باندې کلیک وکړو ستاسو لپاره به داسې یوه صفحه خلاصه شي دلته به ستاسو څخه هماغه ایمیل وغواړي کوم ایمیل باندې ستاسو د ځان لپاره بروکر اکاونټ جوړوئ شي خو موږ په ایمیل سره لاګین کېږو همدا خو خودکار سکسس کېږي سمه ده خودکار د اپشن باندې کېږي دې باندې هېڅ کار مه لرئ کنټینیو باندې کلیک کوو کله چې مو کنټینیو باندې کلیک وکړو دلته ستاسو ایمیل ته یو شپږ رقمي کود راځي هماغه کود به دلته ورکړئ څه به چې ما ته کود راکړي بالکل راغی خودکار همدا اپشن پاته شي دلته ستاسو څخه بیا یو سټرانګ پاسورډ غواړي دلته به تاسو یو سټرانګ پاسورډ ورکړئ مخکې مې یادونه کړې وه چې ستاسو پاسورډ باید له انګلیسي ژبې له غټو حروفو څخه د انګلیسي ژبې له کوچنیو حروفو څخه همدارنګه نمبر باید شامل وي ورسره څنګه کیریکټر باید شامل وي آر د مثلا ډالر ساین د هیشټاګ د په دې کې باید یو شامل وي تر څو هغه ستاسو پاسورډ سټرانګ تشکیل شي او د بروکر لخوا قبول شي راځئ یو سټرانګ پاسورډ ورکوو دلته تاسو کتلی شئ آل ډن شو سمه ده ټول ډن شو ټول ته ټیک مارک ولګېدو په نیکسټ باندې کلیک کوو کله چې نیکسټ باندې کلیک وکړو دلته به افغانستان انتخاب کړو مثلا که تاسو د پاکستان یاست یا بل ځای نو پاکستان به انتخاب کړئ موږ افغانستان انتخابوو کله چې مو افغانستان انتخاب کړو نیکسټ باندې کلیک کوو نو کله چې مو نیکسټ باندې کلیک وکړو زموږ لپاره به داسې یوه صفحه خلاصه شي او زموږ اکاونټ به بالکل ډن شي یا جوړ به شي اوس راځو هغه کې وای سي کمپلیټ کوو ستاسو څخه کې وای سي غواړي مثلا ستاسو شخصي معلومات غواړي شخصي ډاکومنټ درڅخه غواړي هغه ورکوو دلته راځو کمپلیټ ویریفیکیشن باندې کلیک کوو سمه ده
دلته زمونږ ایمیل ویریفیکیشن آلریډي رن سوی دی هماغه مخکې ډن که تاسو کتلی شئ هغه شپږ رقمي کود چې راغی هماغه د ایمیل ویریفیکیشن کود و دلته به تاسو خپل هغه مشخصات ورکړئ سمه ده فرست نیم به تاسو خپل اصلي نوم ورکړئ لاست نیم کې به خپل تخلص ورکړئ ډیټ اف ډیټ به خپل د پیدایښت کال ورکړئ جنډر کې به خپل هغه مثلا نارینه یاست مردانه یاست زنانه یاست هر څه چې واسه هماغه به ورکړئ لاندې راځو نه پوهېږم کمپیوټر ولې لوډ کوي دلته به ادرس کې تاسو د خپل د ولسوالۍ نوم ولیکئ کوشش وکړئ د ولسوالۍ نوم ولیکئ او سیټ کې خپله پوهېږئ چې د ښار نوم یا د ولایت نوم باید ولیکئ دلته باید خپل پن نمبر ورکړئ وروسته په کنټینیو باندې کلیک کوو کله چې په کنټینیو باندې کلیک وکړو کنټینیو باندې کلیک کوو را دلته موږ لپاره یوه بله صفحه خلاصه شي دلته ستاسو د پروفایل انفارمیشن غواړي مثلا ستاسو په اړه پوښتنې کوي تاسو کار لرئ څه مصروفیت لرئ کوم بخش وظیفه لرئ مثلا په لومړي اپشن کې تاسو څخه غواړي دلته چې ستاسو هدف څه دی چې تاسو دلته سرمایه ګزاري کوئ مثلا انویسټمنټ کوئ سرمایه ګزاري کوئ کم ریسک کوئ انویسټمنټ به انتخاب کوئ یعنې سرمایه ګزاري کوو زموږ هدف یې سرمایه ګزاري ده دوهم اپشن کې له تاسو څخه پوښتنه کوي What's your current employment status مثلا ستاسو اوسنی حالت څنګه ده آیا کار کوئ نه کوئ زه راځم همدا سټوډنټ انتخابوم ځکه محصل یم یو ښکته نه شو دلته ستاسو څخه پوښتنه کوي مثلا تاسو په کوم بخش کې کار کوئ لومړی کې مالي بخش ده په دوهم کې اداري بخش ده په درېیم کې مثلا فیشنګ ده په درېیم بخش کې مثلا نظامي بخش ده په څلورم بخش کې مثلا ډیزاین ده فیشن ده مثلا میوزیک ده رسامي ده خو چې په هر بخش کې تاسو کار کول هماغه به ورته انتخاب کوئ ځکه چې د مالي بخش مربوط کیږي همدا انتخابوم دلته تاسو غواړئ مثلا تاسو له کومې طریقې باندې عاید لرئ مثلا سیوینګس مثلا سپما ده ذخیره ده دوهم کې مثلا تاسو د معاش له طریقه عاید لرئ او بزنس انکم کې مثلا تاسو تجارت لرئ د تجارت عاید لرئ او انویسټمنټ ان فاینانشل اسیټس مثلا په مالي شتمنۍ باندې سرمایه ګزاري کړې ده لکه ګولډ ده مثلا بیټ کوین ده همداسې نور ارزونه دي او ګورنمنټ ګرانټس ده دلته تاسو څخه پوښتنه کړې مثلا تاسو د دولت لخوا مرستې کېږي او کوم مرستې نه دي چې د دولت لخوا کومې مرستې کېږي بعضې وخت سر صلیب مرسته کوي بعضې وخت نړیوال موسسې دي چې رایګان مرستې کوي هماغه هدف ده چې هر یو هغه به تاسو انتخاب کړئ زه انویسټمنټ ان فاینانشل اسیټس انتخابوم کولای شئ ملټي انتخاب هم وکړئ سیوینګ هم انتخاب کړئ همدا دوم اپشن هم انتخاب کړئ درېیم اپشن هم انتخاب کړئ څلورم هم انتخاب کړئ ټول هم کولی شئ تاسو څومره مکمله سرمایه ګزاري لرئ مثلا که تاسو چیرې کوم ځای کې سرمایه ګزاري کوئ تر کومې اندازې پورې وس لرئ تر کومې اندازې پورې تاسې مکمله سرمایه ګزاري لرئ له $50,000 څخه کمه ده له $50,000 څخه زیاته ده له $1,00,000 څخه زیاته ده غریب خلک یې همدا قریب انتخاب کړو که څنګه کله چې همدا انتخاب کړو کمپیوټر دومره لوډ کوي نه پوهېږم ولې دا تاسو څخه پوښتنه کړې ده مثلا تاسو څومره عاید لرئ آیا له 50,000 څخه کم عاید لرئ له $50,000 هدف ده یا له $50,000 څخه زیات عاید لرئ له $1,00,000 څخه زیات عاید لرئ له $2,500,000 زیات لرئ همداسې پورته پسې ځه تر $1,000,000 پورې موږ همدا below $50,000 همدا انتخابوو لاندې پسې راځو دلته تاسو څخه پوښتنه کړې مثلا که تاسو وغواړئ د کال په یو ځای ته سرمایه ګزاري وکړئ یا ډیپازیټ وکړئ نو تاسو تر کومې اندازې پورې وس لرئ چې ډیپازیټ وکړئ یا سپما وکړئ یا په عرض باندې سرمایه ګزاري وکړئ آیا تر $100,000 کمه آیا تر $100,000 زیاته آیا تر $50,000 زیاته نو سمپلی موږ همدا below $100,000 انتخابوو ځکه موږ غریب خلک یو تر دې پورته یې وس نه لرو کمپیوټر دومره لوډ کوي دا خو مې انتخاب کړو دلته به دغه درې اپشنونه تاسو درکړي دا به درې سره فالو کوئ سمه ده تاسو قناعت غوښتی دی مثلا تاسو قانع یاست چې په ټریډینګ کې لوز او ګټه شته یعنې ګټه او تاوان شته پکې آیا په کوم نظامي بخش کې کوم کار نه کوئ یا غټ وزیر څوک خو نه یاست یا دفاع وزیر یا په دولت کې یو غټ شخص خو نه یاست په دې اړه یې پوښتنه کړې خو په ټوله کې تاسو به دا آل ټیک کوئ مثلا ټوله به انتخاب کوئ سمه ده کنټینیو باندې کلیک کوو کنټینیو باندې کلیک وکړو بس دا پروسه هم زموږ مکمله شوه یو پروسه لا بله پاته ده راځو مای اکاونټ ته دلته تاسو کتلی شئ زموږ هغه کمپلیټ ویریفیکیشن تر اوسه پورې نه ده مکمل شوی تاسو کتلی شئ نیم مکمل شوی نیم لا پاته ده راځو مکمل یې کمپلیټ کوو کمپلیټ ویریفیکیشن باندې کلیک کوو دلته ستاسو څخه بیا هغه مشخصات غواړي سمه ده
verify your identity document. مثلا دلته به تاسو افغانستان انتخاب کړئ، دې باندې خو ټول پوهېږئ. ګورئ دا سمپل ساده دی، موبایل لپاره هم همدا پروسه ده، هېڅ فرق نه کوي. فقط دغه اپلیکیشن ته نه خپله تاسو چل درځئ، هېڅ فرق نه کوي. فقط تاسو یو اپلیکیشن خلاص کړئ، ټوله پروسه همداسې ده، بالکل 100% همداسې ده، هېڅ فرق له کمپیوټر سره نه لري. دا د کمپیوټر سکرین لږ غټ ده، له همدې سره فرق له نور هېڅ فرق نه کوي، بالکل سیم لکه د موبایل دی ده. دا د مونږ مثلا فرست نیم JTS ورکوو، لاست نیم کلاس ورکوو، لاندې راځو. هلته به تاسو انتخاب مثلا په آی ډي کارت به آی ډي کارت اپلوډ کوئ، یا خپل پاسپورټ ورته اپلوډ کوئ، یا ډرایوینګ لیسنس ورته اپلوډ کوئ. چې هر یو اپلوډ کوئ هماغه به انتخاب کوئ. نو مونږ که چېرې تاسو تذکره اپلوډ کوئ، راځو لومړی د هغه لارښوونه درته کوم چې تاسو څنګه کولی شئ چې آی ډي کارت ورته اپلوډ کړئ. دلته تاسو څخه غواړي اپلوډ د فرونټ اف یور ډاکومنټ، یعنې ستاسو د تذکرې د مخې طرف عکس درنه غواړي، نه دا په پښتو باندې چې کوم مشخصات لیکلي که زه ساده درته ووایم، نو هماغه عکس به درته انتخاب کړئ. اپلوډ د بیک اف یور ډاکومنټ، مثلا ستاسو څخه د تذکرې د شا طرف عکس غواړي، هغه کوم مشخصات چې په انګلیسي ژبه لیکلي، هماغه عکس به په دا دویم اپشن کې ورته اپلوډ کړئ. کله چې م اپلوډ کړو نو سمپل به په سبمیټ ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ. کله چې پاسپورت انتخاب کړئ، پاسپورت کې نو تاسو څخه صرف یو عکس غواړي، یعنې د پاسپورت اصلي مشخصات چې دي د هغو نه به یو عکس واخلئ، همدلته به ورته اپلوډ کړئ، خبره خلاصه. سبمیټ ډاکومنټ باندې به کلیک وکړئ او پروسه به مکمله شي. همدارنګه د ډرایور لیسنس دا هم بالکل سیم لکه پاسپورت دی، فقط یو عکس درنه غواړي، خلاص. نو راځو موږ ورته یو پاسپورت اوس بدله کړو. نو دلته به تاسو راشئ، هغه د پاسپورت کوم ډاکومنټ دی همدلته به کلیک وکړئ، مثلا اپلوډ د ډاکومنټ. هیله ده مایکونه مو میوټ کړئ، سمه ده. او کنې دا ما مخکې لا دلته راوړي ولو، ما دلته ذخیره کړي وو چې په اسانۍ سره مو ورته اپلوډ کړي وای، نه پوهېږم راول نه راغلی، اوس مشکل شي. همدا ده بالکل، مننه. کله چې مې دا اپلوډ کړو ورته سبمیټ ډاکومنټ باندې به کلیک وکړو. د آی ډي کارت یا پاسپورت یا ډرایور لیسنس و هغه مو ورته اپلوډ کړو. دلته دا پروسه لږ جنجالي ده، ښه اکثره کسان په همدې کې پاتې دي، بس نه پوهېږي دلته اوس چې ورته اپلوډ کړي. دلته تاسو څخه څه غواړي، مثلا تاسو ورته تاسو څخه بانک سټیټمنټ غواړي، د شپږ میاشتې باید پخوانی نه وي، که د ګاز بیل وي یا د اوبو بیل وي، مثلا د موټر لیسنس هم قبلوي، چې هر شی سره باید شپږ میاشتې پخوانی نه وي او چې پکې مشخص وي. ستاسو ادرس باید مشخص وي او ستاسو نوم باید پکې مشخص وي. نو کله چې دا هر څه خلاص وو، دلته به تاسو راسئ، همداسې یو بیل به پیدا کړئ، دلته به ورته اپلوډ کړئ. ما سره اوس بیل نشته، خو بس طریقه هم دومره ساده ده. کله چې دا ورته اپلوډ کړئ، په څلور ساعته کې به بروکر تاسو ته ایمیل ولېږي چې ستاسو اکاونټ جوړ شوی یا هم نه دی جوړ شوی. ښه، اوس راځو د ریل اکاونټ جوړولو طریقه درته وښیم. دلته وګورئ زموږ هغه ویریفیکیشن لا تر اوسه پورې مکمل شوی نه دی، تاسو کتلی شئ دلته، ځکه هغه ډاکومنټ مو نه دي اپلوډ کړي. لاندې راځو. هو بالکل هماغسې هم کولی شي، کولی شي په عکس باندې هماغه ایډیټ کړئ، خپل نوم پکې واچوئ او باید شپږ میاشتې پخوانی نه وي، فقط ستاسو نوم پکې لیکلی او ستاسو د ولایت نوم پکې لیکلی، د تذکرې مطابق نه ډاکومنټ غواړي، سمه ده، یا بیل نه غواړي، هماغه ورته اپلوډ کړئ. اوس بعضې کسان وایي چې څنګه ریل اکاونټ یا ډیمو اکاونټ جوړ کړم. که غواړئ چې ډیمو اکاونټ جوړ کړئ، دلته به راسئ، اوپن یو اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اوپن یو اکاونټ باندې به کلیک وکړئ، دلته به ستاسو لپاره داسې به صفحه خلاصه شي. دلته ستاسو پوښتنه کوي، مثلا تاسو غواړئ د MetaTrader 5 لپاره جوړ کړئ، که د MetaTrader 4 لپاره جوړ کړئ، چې د هر یو لپاره جوړوله، دلته به سټنډرډ، دلته بعضې لیکلي سټنډرډ اکاونټ، دلته دې مشخصات چې دي، مثلا پریم 0.3 پیپس ده پورې ده، ښه، لوریج 1.3 دی، کمیشن نو، کمیشن نه لري. مینیمم فرست ډیپازیټ تاسو ته $10 پورې کولی شئ دې ته ډیپازیټ وکړئ، یعنې ته $10 کم نه شئ کولی.
اپروچ چې دلته تاسو کتلی شئ سپریډ is from 0.1 pips یعنې 0.1 پپ ده لیوریج 1.3 دی او کمیشن نو کمیشن یا کمیشن نه لري او مینیمم فرست ډیپازیټ چې د هغه $200 ده یعنی کم ډیپازیټ تاسو ته کوئ ته $200 کم ډیپازیټ تاسو نشئ کولی که تاسو پرو اوپن ریل اکاونټ جوړوئ او کارو سپریډ کوئ مثلا د دې سیم لکه د پرو اکاونټ داسې ده سپریډ 0 پیپس ده لیوریج 1.3 ده کمیشن یې $3 ده ایچ سایټ پر لاټ تاسو څخه په $3 کمیشن د څخه پر پوزیشن باندې او مینیمم فرست ډیپازیټ چې دی یعنې کم ډیپازیټ تاسو ته کولی شئ ته $200 پورې کولی شئ نو زموږ لپاره د ټولو ښه اپشن چې د هغه د سټنډرډ اکاونټ جوړول زه سټنډرډ اکاونټ جوړوم اوپن ریل اکاونټ جوړوم کله چې تاسو کلیک کړئ دلته به یو بله صفحه درته خلاص شي مثلا اوپن ټریډینګ اکاونټ دلته کرنسي لیکلې مثلا تاسو به کرنسي ورته انتخاب کړئ ډالر یې ته انتخابوئ مثلا یورو انتخابوئ یا شی انتخابوئ مونږ ډالر انتخابوو سمه ده او دلته درنه لیوریج غواړي تر څو لیوریج پورې تاسو کولی شئ یوز کړئ انتخاب کړئ تر 1.3 لیوریج پورې لاندې به راشئ دلته خپل یو قوي پاسورډ ورته جوړ کړئ مخکې مې یادونه کړې وه بار یادونه نشم کولی چې تاسو باید سټرانګ پاسورډ جوړ کړئ هغې کې باید د انګلیسي ژبې غټ حروف شامل وي وړو حروف باید شامل وي نمبر باید شامل وي کریکټر باید شامل وي کله چې موږ د اکاونټ کلیک نو تاسو ته به یو ایمیل اډرس راشي په هغه ایمیل اډرس به تاسو ته د MetaTrader 5 هغه مشخصات لیکلي آی ډي به درکړی وي چې تاسو کولی شئ هغه له MetaTrader 5 سره وصل کړئ کولی شم دلته اوس درته ښکاره کړم تاسو به د بروکر له یو ایمیل سره به تاسو یو آی ډي درکول سوی یو به تاسو سرور درکول سوی اوس دلته واضح کوم راځم ټلګرام ته دلته تاسو کتلی شئ دا لاګین آی ډي به راواخلئ سمه ده تاسو ته یو ایمیل راځي په هغه ایمیل کې به همدا لاګین آی ډي درکول سوی دا لاګین آی ډي به د دې ځای نه کاپي کړئ او بل شی دا ما سرور ده دلته تاسو کتلی شئ سرور JustMarkets لایک 3 سرور همدا سرور به انتخاب کړئ چې اوس زه درته سټیپ بای سټیپ طریقه ښایم راځو ښه نو دا اکاونټ جوړولو پروسه خو مکمله شوه اوس راځو د MetaTrader 5 د ډاونلوډولو طریقه درته ښایم ما سره الریډي په کمپیوټر کې ډاونلوډ ده تاسو بیا هم طریقه وښایم سمپل به راشئ د ګوګل کروم اپلیکیشن سرچ بار ته به راسئ دلته به ولیکئ MetaTrader 5 ډاونلوډ پر پی سي همدا به انټر کړئ کله چې همدا انټر کړو په ډاونلوډ باندې کلیک کوو دا دی اوس چې پرې سیټ اپ بیا خلاص نشي دا د ډاونلوډ پر وینډوز باندې به کلیک وکړئ کله چې دې باندې کلیک وکړ دلته به مستقیم ستاسو سره ډاونلوډ سټارټ ما الریډي ډاونلوډ کړی دی تاسو کتلی شئ دلته همدې باندې کلیک کوم یعنې کولی شئ زون رسم کولی شئ ټرین لاین رسم کوئ هر څه کولی شئ هوریزنټل لاین لري زما انټرنیټ ډېر ضعیفه دی غږ مې دلته زه چې ما ګوشې بسته کړې غږ مې ډېر خراب راځي که نه دلته سیم کولی شئ لکه ټرینینګ وي دلته تحلیل وکړئ نو راځم د اکاونټ د کنیکټ کولو طریقه درته ښایم دلته به راشئ په فایل آپشن باندې به کلیک وکړئ کله چې په فایل آپشن باندې کلیک وکړئ لاندې به راشئ اوپن ټریډینګ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ کله چې دې باندې کلیک وکړئ دلته به راشئ سرچ بار ته به راشئ دلته به JustMarkets ولټوئ JustMarkets تاسو کتلی شئ دلته ما JustMarkets راغی همدا بروکر انتخابوم په نیکسټ باندې کلیک کوم کله چې نیکسټ باندې کلیک وکړ دلته به تاسو همدا دوه اپشن اګنور کړئ را به شي دریم اپشن به کلیک کړئ کله چې همدا کلیک دلته هماغه آی ډي چې ما درته ویل هماغه آی ډي به راوړئ دلته به یې پیسټ کړئ هغه ایمیل لخوا چې کوم آی ډي درکول سوی وي هماغه آی ډي به دلته راوړئ پیسټ به یې کړئ ته زه هماغه آی ډي راخلم کنټرول سی مې کړ ما فکر کول چې ولا بیا وای پای قطع شو دلته به تاسو هماغه لاګین آی ډي به دلته پیسټ کړئ را به شي هماغه کوډ چې مو ورکړی و کوم پاسورډ چې مو ورکړی و هماغه به بیا دلته ورکړئ GTS
اما سرور چې تاسو یاد تاسو مال لارښوونه وکړه په اسکرین شاټ کې سرور بدل تاسو انتخاب کړئ مثلا جست مارکیټ ته خپل سرور انتخاب کړی دی جست مارکیټ ډیمو 3 جست مارکیټ لایو 2 لایو ډیمو 2 مثلا ډیمو لایو موږ ته سرور چې را کړی مثلا جست مارکیټ لایو 3 سرور را کړی و دا کلیک کوو کله چې دا کلیک فینیش باندې به کلیک وکړو بالکل زموږ اکاونټ له میتا ټریډر 5 سره وصل یعنی کنیکټ شو دا و د بروکر اکاونټ جوړولو طریقه او وروسته بیا له میتا ټریډر 5 سره د کنیکټ کولو طریقه چې هر څه مستری باچې درته وښودو که بیا هم کومو کسانو مشکل درلودل کولی شي ماته میسیج وکړي انشاءالله زه به پوره همکاري ورسره وکړم که بیا هم غواړئ چې د موبایل له طریقه درته راهنمایي وکړم زه به کوشش وکړم چې موبایل هم کنیکټ کړم مجبور یم بیا یو لایو قطع کړم که وایئ چې د موبایل لپاره راهنمایي وکړه بیا نو لایو قطع کوو مهرباني تاسو خپل نظر شریک کړئ کولی شئ چټ کې خپل نظر ووایاست